زه عجیبه غونډه پروفیسران ناست دي او داسې پروفیسران چې هغوی سره ژبه هم بله خدای ورکړې ده، ذهن هم بله خدای ورکړی دی، د الفاظو د چونو د الفاظو د غونډولو او د محفل روحي روان داسې به ووایم چې ټول ناست دي زما شاته. نو یو خو د دې په مخکې خبره کول ډېر ګران دي، دا مخکې ته چې مې کوم ستوري ناست دي او کوم مشران ناست دي، شاعران ناست دي او دې د سردار علي سردار خبره وکړه، ډېر خوږ ملګری و زمونږ، ډېر زما خو یقینا چې ډېر اشنا مو ما سره به راته په دفتر کې به راسره ناست و اکثر او خبرې به مو کولې، ګپې به مو ټکولې، د اوږد مهال شعرونه به راته وي وخت په وخت باندې. خو زه وایم که نن هغه وی نو دا به ډېره د خوشحالۍ خبره وه. الله پاک دې روح ښاد ساتي، الله پاک دې په ګور باندې نور کړي، الله پاک دې ټول منزلونه اسان کړي. زموږ هغه ټول ټوله ملګري مشران کوم چې د ستاسو د فیلډ سره دي، شاعران دي، ادیبان دي، ډرامه‌نګار دي، څومره دي الله پاک دې چې ژوندي دي خدای پاک دې ورله خوشحاله ژوند ورکړي، او چې ممکن نشته خدای پاک دې ورته جنتونه ورکړي. اندلیب صاحب ناست دی، وختي ما پسې راغلی و چې ته به راځې خامخا. نو زه یو خبره کوم او هغه دا ده نورالامین صاحب چې تاسو سره زه کښېنم نو یقینا چې ما کې یو ژوند را پیدا شي او زه داسې ځان هلک هلک ګڼم نو ما تاسو ته خبره کوم چې 10 کاله ستا نه مشره ستا نه کم از کم 10 کاله 15 کاله کشر یم، زما عمر 15 کاله دی. زمونږ د کشر وختي یو خبره کوله په ژبه باندې چې ژبې روکې شوې، ځکه چې د یوې په ځای باندې ټکټر راغی او داسې ډېرې خبرې وشوې. نو ما نورالامین صاحب خبرې کولې چې زمونږ کشر به انشاءالله په راتلونکي وخت کې ډېر تکړه ومي او ده سره د الفاظو ډېره ذخیره ده او ذخیرې راوتې نه. نو موږ وایو چې دا ژبه نه روکې، دا کلچر روک شوی دی، کلچر روک شوی. په دغه څیزونو باندې ژبه د خدای پاک ژوندی ساتي او دا موږ چې ولاړ یو دا د دغې ژبې برکت دی. زما فیلډ چې کوم دی نه هغه وکالت دی او زما د مشر ما ته اوس خبره کوله چې ته د بدماشانو وکیل یې، مطلب دا دی چې بدماشان چې ته کریمینل پریکټس کوې او سیول پریکټس نه کوې، د نیکماشانو وکیل نه یې. نو بهرحال الله پاک دې موږ داسې نه کوي. خو زه یقینا چې هغه خبرې ته تللی نه شم او هغه خبرې ته تللی نه چې د پښتو ژبې دا کوم په موږ او په تاسو کې دا چې په موږ باندې راخوره ده، زموږ په رګونو کې راخوره ده، زموږ په وینه کې راخوره ده، نو د هغې ټول مربوطې ملت چې کوم دا یو طرف ته زموږ دا شاعران وړه دي او بل طرف ته زموږ دا پروفیسران وړه دي چې دوی په هر ډګر باندې په هر میدان باندې د دې ژبې دپاره ولاړ دي او د دې ژبې یو ډېر خصوصي خدمت کوي. نو الله پاک دوی له ښه ژوند ورکړي او الله پاک دوی چې د دې نه همدغه شان د دې ژبې د سوکالۍ لپاره او د دې ژبې د ژوندی پاتې کېدو لپاره دوی نه کار واخلي. د شعر و شاعرۍ محفل روان دی، زه دا خبره بل شان کومه چې زمونږ په دې معاشره کې داسې خلک دی، داسې غریبانان خلک دی، داسې کونډې رنډې دي، داسې یتیمان دي، داسې ماشومان دي چې هغوی ته هغه بنیادي ضروریات هم نه دي حاصل. نو هغوی نه به مونږ د ژبې بیا دا به وایو چې تمه به کوو چې ژبه به هغوی څنګه زده کوي، څنګه به یې ژوندی ساتي، هغوی به خپل دا مونږ چې ورته کلتور وایو دا به څنګه ژوندی ساتي. زمونږ پښتني پیغلې، زمونږ دا ایمان دی او دا زمونږ پښتو ده چې هغوی به سرتورېږي نه او هغوی به په کورونو کې ناست دي، هغوی به مونږ حفاظت خو د بده مرغه. یو ورکوټي نظم یې راته وایم او د نظم شاعر راته خو نه دی یاده، الفاظ یې راته یاد دي چې دا د دې ښار د یوه ډې کیسه ده. د یو شاعر اشنا لیدو راتلمه لوړ د جلال په ډګر خپه ایښې وه او د ګاډو شور و، چا څه نه اورېده. زه هم د دغه شور په دې دریاب کې په انتظار وم، غوپه ولاړ وم چې مې ناڅاپه د یو ګاډي خوا کې یو توره سکړه شانتې جینۍ ولیده. ته راته واه واه کوه او زما د زړه نه به لوخړه خېږي چې مې ناڅاپه د یو ګاډي خوا کې توره سکړه شانتې جینۍ ولیده چې یو ماشوم یې و په ټوټي باندې، بل یې په ګېډه وښکاره لیدی شو، په لوپټه کې یې کشمیر ښکارېده او بیا یې پرې هم تور ویښته پټ کړي، د اوښکو څاڅکو یې په دغه بشره څو تورې کرښې جوړې کړې وې چې ما ته د دې قاتل بې رحمه نظام د تورو شپو تورې کیسې ښکارېدې. یوازې ګرېوان یې ما ته داسې وویل، نورالامین صاحب یوازې ګرېوان یې ما ته داسې وویل
چې زه هره ورځ د دې اډې دغېږي د بېوسۍ په سر پنډونه وړمه. بیا یو ځوان چې ګرمي شوې وه یاسر اقبال صاحب، بیا یو ځوان چې ګرمي شوې وه تفخیلات په بوز یې ووهلو. د ځوان خوله چې په مخ کوچه شوله ورته ویې معاف کړه ماتې نشته. هغه په ډکه خېټه وړاندې شوله، هغه په ډکه خېټه وړاندې شوله او بیا یو بل ځوان ته به بوز یې ووهلو. خو دا ځل بیا چا وویل معاف کړه مړی ماتې نشته. شاعر وایي چې ما د احساس د منارې د سره د دې نړۍ د معاشي زخمونه دلته د وخت زامن بلا لګیا وو د دولتونو د ګېډو په شمېره. خو دا هر څه د چا لپاره نه وو، ځکه چې دی خو نننی خدای و. خو دا هر څه د چا لپاره نه وو ځکه چې دی خو نننی خدای دی. او بیا د هغې خدای هم خدایي داسې ده چې د چا لاسونه په شمېره ستړي شي، د چا لاسونه په ببوزي والو. نو مشرانو، ملګرو، همزولو، کشرانو که حالات دای چې زما ماشوم که خپې ابلې خپې دی، سرتور سر دی، راشړلی شوی دی، دتکارلی شوی دی، مور یې پرته را بیماره ده، پلار یې بیمار دی، ماشومه خور یې ده په کور کې، د ګټې وټې هم څوک نشته. نو خاورې به هغه په پښتو او پښتني کلتور په ژبه او د ژبې په خدمت باندې پوه شي. مونږ روزانه دا ژبې لمانځو، مونږ ماشومان لمانځو، مونږ ټول بې حسه قوم یو تر ټولو نه مخکې. او ورپسې چې څوک څوک یې ځان دې پخپله پېژني. مونږ په خپلو بچو باندې په پرایویټ سکولونو کې په غټو غټو فیسونو باندې سبق وایو، خو مونږ چرې یو یتیم د خپلې غاړې نه، مونږ چرې یو غریب د خپلې غاړې، مونږ چرې یوه کونډه او یو بابا د دې معاشرې هغه سړی چې هغه ته د 2 وخت روټۍ نه میلاږي، هغه مونږ دغه ذمه داري مونږ وانخسته. نو په دې معاشره کې به ادیب نه پیدا کېږي، په دې معاشره کې به د کار سړی نه پیدا کېږي، په دې معاشره کې به دهشتګرد پیدا کېږي، په دې معاشره کې به غلو ډاکوان پیدا کېږي. هغه دا خبره وي چې یو سایکل نه مومي او بل هلیکاپټر یې اخلي، یو سایکل نه مومي او بل هلیکاپټر یې اخلي. امر باندې راځي دا ټول به طالبان جوړیږي. په دې خبره باندې رونو دا زمونږ دا ده چې بیا بیا خبره کومه ماله دا غریب مې نیسي. ما د خپل پروفیسران صاحبان اورېدلي دي یقینا چې دي په دغه مرض باندې ګوته هم ایښې ده، د دې تشخیص یې هم کړی دی، ښودنه یې هم کړې ده، او داسې وخت په وخت باندې داسې ښه محفلونو کې کیني مو د دې هغه خبرې دا حکایات دي او دا کوټیشنز دي، دا راځي په میډیا باندې او خلک یې اوري. زمانه که تپوس کېږي زما تقریبا 43 سال ما وکالت وکړو، د 25-26 سال عمر کې وکیل شوی یم او زه د دې دا خبرې یقینو کې بیا بیا اورم په یو پیر نه په بیا بیا په بیا بیا، او هغه دونه ډیپ دي او دونه ډونګې خبرې دي د دې معاشرې په حواله باندې، د دې کام په حواله باندې، سپېڅلي کام په حواله باندې چې ګورې کله کله هغه زه پرې سوچ کوم زه هم چې دې سره دا دومره مواد او دا دومره سوچ او دا دومره فکر و که هغه په نظم کې دی او که په نثر کې دی او که د یاسین اقبال صاحب ډاکټر صاحب دی او که زمین پروفیسر صاحب دی او که اندریب صاحب دی او که زما نورو ملګرو دي، یقینا چې هغه ټول د قدر او د ستاینې وړ دي. خو بدقسمتي زمونږ دا ده چې زمونږ غونته کې خلک هغې باندې عمل نه کوي او ارث ورته وښولی شي. خو بس مونږ یو ما چې وي بې حسه او خودغرضه خودنما خلک یو، په خپل ځان مو کار دی، په بل چا مو کار نشته. د اباسین صاحب د یو نظم یو ویسه ده چې تاسو خفه کېږئ نه چې ویې پشلېدلي شان تامبو کې اوسېدونکې ګله، دې پرستان ته د غارونو نه راتلونکې ګله، چې ستا لیده مې په یخ ژمي کې ټټر مات کړي. وایي داسې څوک شته چې ستا د خوار نصیب د زر مات کړي. یخپې ابلې خپې په سرتور سر بوجۍ په غاړه ګرځې، په یره یره د بنګلو په غاړه غاړه ګرځې، په ډیرانونو کې د رزق په لټون سر یې، په هلاکت کې په لټنه د ژوندون سر یې. راته انسان وحشي ښکاره شي چې تا ووینمه، دا زړه مې غوس اره اره شي چې تا ووینمه. راته د جنګ یو وحشتناک غوندې تصویر جوړ شي، د زړه دنیا کې مې غوغا جوړه شي، ویر جوړ شي. نو ستا په ورکوټي مخ چې لا د ماشومتوب سوری دی،
لا دې په سترګو کې د مور د مینتوب سورې دی په هر یو ورکې سر ښکاره کې چې ګن شته او که نه ته د نفس لکه تنور لمبه لمبه دی که نه څوک چې د اورټي نو زر ترې نه ډوډۍ وغواړي او په وړه خوله ترې نه وړه وړه ډوډۍ وغواړي دا ته په کوم جرم کې ژوند داسې ذلیل تېروي دا دومره سخت دی اخر ته په کوم سبیل تېروي چې د تانبو بچي په خړه ډیرانونو له ځي د مالدار بچي په جیرو کې سکولونو ته ځي او چې د تانبو بچي ډیران کې کاغذونه ګوري د مالدار بچي لګیا دي کتابونه ګوري نو د مالدار بچي سرکړي خوراکونه کوي نو د تهذیب او سړیتوب ولنبردار وورئ د اسلام د عظمتونو داویدار وورئ ګردواره غلی درمسال غلی او چرچ اوده دی نو لږ راته ووایه چې د دې بدبخته جرم څه دی وي دا ځنګلي چې نن حجره او جومات نه پېژني دا ګوډاګۍ چې اډو ګټ او بیداد نه پېژني دا زما هغه جنګ ځپلې ننګیالې بچی دی چې نن پشته کور کې بې کوره دی پردی دی د نیکونو ته دنیا لاس په نامه ودرېده تاسو د خپل نیکونو تاریخ وګورئ وي د دې نیکونو ته دنیا لاس په نامه ودرېده چې د نامې نه بیا ډېر غټ غټ ظالمان یریدل او جنګ د سنګانو کې دې خوار لکه چندخ پیدا شو زما بچی و په پردو تیلو کې لاړ ست شو شاعر وایي چې زما بچیه نن په موږ کې څه تهذیب نشته ډک پېښور کې ستا د ټوک ډوډۍ نصیب نشته ته دا خبره ډېر اوږده دې را لنډو مزې بیا ویلې نه شم ته دا دغه مې داسې دی چې زما هغه کیفیت داسې چې بیا به د الفاظ اوږده به نه شي چې دغه ماشوم چې کوم ما تاسو ته وستایو تاسو سوچ وکړئ په دې خبره باندې چې دا ماشوم را لویږي د ده به څه انسانیت د ده به سوچ سي د ده به فکر سي او دې به زمونږ نه څومره نفرت کوي نو الله دې نه کړي چې زمونږ راتلونکی نسل زمونږ نه نفرت وکړي الله دې نه کړي چې خدای به هغې راځي او زمونږ قبرونه له لتې ورکوي نو دا په مونږ باندې فرض جوړېږي په مونږ ټولو باندې چې مونږ د ژبې سره سره د دې خپل راتلونکي کل ابیاري وکړو د هغې راتلونکي کل ته مونږ یو داسې هنر ورکړو چې هغوی د خپلې ډوډۍ مالکان شي د خپل چت مالکان شي د خپلې خاورې مالکان شي او د ډاکټر یاسین اقبال صاحب خبره چې په دې ملک کې مونږ کمزوري او مونږ خراب پدې شو چې مونږ روزانه وایو چې بھائی زما وسایل دي زما معدنیات دي زما ګیس دي زما پټرول دي زما بجلی ده زما خوږې اوبه دي زما ځنګلات دي او زما میداني علاقه او زما غرونه دي د زمرودونو ډک دي دا ټول خلک نن دا د محبوبه سندره نن د هر چا په خوله باندې ده بدقسمتي دا ده چې دغه وسایل ته وایي چې دی به زما اختیار پکې خو دې اختیار لا هغه ټیلنټ پکار دی هغه قابلیت پکار دی هغه سوچ او فکر پکار دی چې هغه څیزونه اول په خپل تصرف کې راولي چې زموږ په اختیار کې راځي او د اختیار نه پس هغه موږ په تصرف کې راولو په هغه فایده دې واخلو دغه فایده چې زما د څومره چې زما معدنیات دي څومره چې زما وسایل دي د هغې نه نورو خلکو څونه فایده واخلسه چې کم از کم د هغې په نیمه ما فایده واخلسه دا یقین سره وایم چې انشاءالله زما دا خوره او زما دا خلک دا به ګولې ګلټور شي الله پاک دې په دې خوره باندې امن راولي الله پاک دې زمونږ دا خوره د جنګ مجدد محفوظ کړي او الله پاک دې موږ دا سوچ او فکر هم راکړي چې زمونږ دا میدان او زمونږ دا خوره د نورو ملکونو د نورو هېوادونو د نورو قومونو د جنګ میدان ولې دی نو که انشاءالله موږ په دې خبره باندې هڅې وکړو موږ په دې باندې پوه شو انشاءالله موږ په ډېر تاسو یو جهان شاعر نوما دارت المدينة على رياض يوم جاء